چې کچيري د جیب ته په څه طریقه باندې لاس وروړي او بیل دغه چې د ټلیفون راپورته کی ورته وګوري لمبر ته بلکې حالت کته کی نو دا پروا نه لري بلکې ښه طریقه ده په کار داسې ده چې رنګ کته کی ځکه د ډیرو خلکو توجه بدلیږي د خپل توجه بدلیږي نو بناء په دې سره مانزه ته کم تاوان نه رسیږي البته خو چې دا کار په یو رکن کې یو وار وکي یا دوه واره وکي درې واره ته ونه رسي رکن څه معنا په رکوع کې ژنګ ورته راغی یو واره کته کوي پروا نه لري دوه واره کته کوي پروا نه لري همدارنګه په ولاړه کې ورته راغی یو واره کته کوي پروا نه لري دوه واره کته کوي پروا نه لري خو درې ورته دې نه رسي ځکه یو جماعت ته فقهای کرام فرمایي چې کچا په یو رکن کې درې واره لاس وښوروي نو په دغه صورت کې د لمونځ فاسدېږي دې ته عمل کثیر